بسم الله الرحمن الرحیم. زه مدثر نیازی د خیال محمد نیازی زوی د ابوبکر صافي خصوصي لیسې د اتمې با ټولګي زده کوونکی یم. زه غواړم د تودوخې د انتقال د هدایت په طریقه تاسو ته تجربه وړاندې کړم. لارښود استاد وحید الله شینواری. په لومړي سر کې زه غواړم تاسو ته تودوخه تعریف کړم. تودوخه هغه عامل دی چې په موادو باندې بېلابېل اثرات واردوي او د هغوی حالت بدلوي. تودوخه په درې طریقو د یو جسم څخه بل جسم ته انتقالیږي چې جریان، هدایت او تشعشع څخه عبارت دي. نو زه غواړم تاسو ته د هدایت په طریقه تجربه وړاندې کړم. د هدایت په طریقه کې په جامد جسمونو کې تودوخه د یو څخه بل ځای ته حرکت کوي. ځکه دوه مالیکول نه حرکت نه کوي بلکې د اهتزازي حرکت په واسطه یو اتوم یا مالیکول څخه انرژي بل اتوم ته ورکوي. نو موږ د دې تجربې لپاره ګوګل، وایکس، شمع، میثیلین او خښت ضرورت لرو چې موږ پوهیږو خښته باندې میثیلین نیسو مس چې دا د تودوخې هادي ده. موږ لومړی سر کې وایکس دلته په درې ځایونو کې ږدو نو تودوخه ورته ورکوو نو دا وایکس به په درې ځایونو کې ویلې شي. نو موږ ته دا معلومیږي چې تودوخه دې سر دې سر ته حرکت وکړي. نو موږ اوس ورته تودوخه ورکوو. نو موږ اوس ګوګل راخلو او شمع بلوو. معلومه شوه چې دغه ځای پورې تودوخه ورسېدله او وایکس ویلې شو. نو موږ اوس دا معلومه شي تودوخه دې ځای پورې حرکت وکړ. نو موږ ته دا ثابته شوه چې تودوخه د مس دې ځای پورې حرکت وکړ. لکه سره کوم چې ویلي ول مالیکول نه په دې عملیه کې حرکت نه کوي نو موږ هلته ولیدل چې اتومونه هېڅ حرکت ونه کړ او وایکس ویلې شول. دا وه زموږ نننۍ تجربه په دې هیله چې زده کړې مې وي. تاسو هم کولی شئ په خپلو ښوونځیو کې دا ترسره کړئ. تر بیا ښې چارې.